په یوه غریبه کلي کې د یوې سختې او یخې شپې په وخت یوه مور له خپل زوی سره په یوه کوچني او زوړ کور کې اوسېده. د کور دیوالونه مات شوي اوچتې درزونه لرل او په کور کې یوازې یوه ډوډۍ پاتې وه. مور په مینه سره هغه ډوډۍ خپل زوی ته ورکړه او ویې ویل زه به وروسته وخورم. خو په حقیقت کې هغه خپله وږې وه. هلک په معصومو سترګو ډوډۍ وخوړه او په آرام ویده شو، خو مور په یو کونج کې ناسته وه او په لوږه ورو ورو ژړل. سبا سهار مور د کلي په کورونو کې کار کاوه. کله به یې اوبه راوړلې، کله به یې کالي وینځل او کله به یې لرګي راټولول. د هغې زوی به له لرې خپلې مور ته کتل او په زړه کې به یې درد احساساوه. یوه شپه هلک ولیدل چې مور یې په پټه ژاړي. هغه د مور لاس ونیو او ویې ویل مورې زه به یوه ورځ لوی شم او ستا لپاره به یو ښکلی کور جوړ کړم. وخت تیر شو، هلک ځوان شو. هغه ښار ته ولاړ تر څو کار وکړي. شپه او ورځ به یې مزدوري کوله. درنې خښتې به یې پورته کولې. خوله به ترې بهېدله، خو هېڅکله به نه ستړی کېده. هغه به هره روپۍ جمع کوله، یوازې د خپلې مور د خوشحالۍ لپاره. په پای کې یو ورځ هغه بیرته خپل کلي ته راستون شو. په هغه ځای کې چې پخوانی زوړ کور اوس یو نوی او ښکلی کور ولاړ و. مور چې کور ولید سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغې خپل زوی په غېږ کې ونیو او ویې ویل ته زما فخر یې زما زویه.